دي وخمس رکوعات او 15 پکې رکوګانې دي. د دې صورت نوم څه دی؟ لکه شورا. شورا د مشورې نه دی، مشوره کول. په دې صورت کې به د صحابه کرامو یو صفت بیانېږي او هغه صفت د مشورې دی. صحابه کرامو چې به کله کار کولو نو خپل منځ کې به مشوره کوله. رسول الله مبارک چې به کله د یو کار اراده کوله نو صحابو سره به مشوره کوله او مشوره کې ډېر لوی خیری کنه. لکه کله چې یو کار د مشرانو په مشوره وشي نو هغه کار کې څه ډېر لوی خیر او برکت او که د قمقلو خلکو نه د مشوره واغستله یا خاص کر د ښځو په مشوره که د کار وکړو نو بیا به څه دی کار به د لنډۍ بوچي. بیا ګورئ د مشرانو په مشوره به څه دی عمل کې. لکه زوی له پکار دی چې د مور پلار د نیا نیکه د تره د ماما چې کم مشري چې د ده ته نږدې وي نو ده له پکار دی چې د مشرانو په مشوره باندې څه دی عمل کوي. ښه جي، د دې صورت په اول کې یو 2 ټکي ذکر دي، حامیم عین سین قاف. دا حامیم او دا عین سین قاف دا د حروف مقطعات نه دي یا د حروف متشابهات نه دي. خو د دې حروف معنی چې دا الله تعالی ځان سره څه دی پټه ساتلې ده. په خبره پوه شوې؟ د دې حامیم او عین سین قاف د دې حروف معنی د دې معنی صرف الله ته پته ده. په یو تفسیر کې هم سره د دې د معنی نشته، چاته هم سره د دې د معنی پته نه لګي. د دې معنی چاته پته لګي لکه د دې ټکي د معنی الله ته پته لګي. خو څوک وایي مشران علما وایي چې دا حامیم عین سین قاف یا په یو صورت کې که تاسو لیدلي الف لام میم، الف لام میم صاد یا صرف صاد یا قاف یا کاف ها یا عین صاد قاف آمین اخر کې یا غلوح قرآنی که تاسو لیدلي الف لام میم ها میم عین سین قاف نون الف لام میم صاد ها میم یاسین دا کاف ها یا عین صاد قاف آمین. نو خلق مشران علما وایي چې دا څه دی دا وی په دې کې د الله تعالی چې کوم خاص هغه اسم اعظم چې ورته ویل کېږي وی دې کې هغه پټ پروت دی. او چې څوک دا ډېر وایي د الف لام میم ها میم عین سین قاف نون الف لام میم ها میم دغه دا لوح قرآنی وی د دې نه پس چې دی بیا کوم شرعي سوال کوي د دغه سوال به الله قبلوي، رد کېږي به نه. او په شرط د دې چې شرعي سوالي د ګناه سوال نه، د خیر او د نیکۍ سوال وي یا چې کوم ستا د دنیایي حاجت دی هغې دپاره یې ویلی شي. او په شرط دی چې جایز وي، ښه د ګناه د کار سوال به پې څه دی نه به پې کوې. بیا ورپسې كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. د قرآن عظیم صفت بیانېږي. رسول الله مبارک ته الله وی اے پیغمبر تا ته زما د طرف نه څه دی وحی کېږي. بېشکه رسول الله مبارک ته به د الله د طرف نه څه دی وحی به کېدله. وحی به د چا په ذریعه سر راتله؟ د حضرت جبریل علیه السلام په واسطه به راتله. حضرت جبریل علیه السلام ته به الله تعالی د قرآن یو څو آیتونه ورکړ یا صورت به ورکړو، احکامات به ورکړ. حضرت جبریل علیه السلام به راغی او رسول الله مبارک ته به یې څه دی هغه بیان وکړو. په خبره باندې پوه شوې؟ نو وإلی الذین او هغه کسانو ته من قبلک الله العزیز الحکیم. رسول الله مبارک ته الله وی دی خو ماته وکشه چې پیغمبر تا تم زما د طرف نه وحی کېدله او دستانه مخکې چې کم پیغمبران تیر شوي دي رسول الله مبارک ته الله وی هغې ته به ما وحی لیږله. خبره پوه شوې؟ بیا ورپسې له ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن. دا د قیامت طرف ته څه اشاره ده. الله وی قریبه ده چې وبچوي د اسمان. الله وی قریبه ده چې وبچوي څه لکه د اسمان. الله وی قریبه ده چې ټوکړي ټوکړي بشي د اسمان. من فوقهن د بره د دوی نه، یعنی د اسمان زمونږ د پاسه دی که نه. په خبره باندې پوه شوې؟ نو یو حدیث کې دا راځي رسول الله مبارک فرمان دی ویل بره په اسمانونو کې دومره فرشتې دي، دومره فرشتې الله تعالی پیدا کړي دي په خپل قدرت سره، لا تعداد فرشتې چې د دې څلورو ګوتو مرزې بره په اسمانونو کې خالی نشته. په دې خبره پوه شوې؟
لکه دا دنیا ده، دا ځای خالی دی، دا ځای خالی دی. او بره په اسمانونو کې الله تعالی دومره فرشتي دي که نه، د الله دومره فرشتي دي چې حضور علیه السلام دا څلور ګوتو طرف ته داسې اشاره وکړه وي دونه ځای بره خالی نشته اسمانونو کې. څه مطلب چې خالی نشته؟ مطلب د دې دا چې د الله تعالی دومره فرشتي دي، څه فرشتي په رکوع کې دي، څه فرشتي په سجده کې دي، څه فرشتي په قیام کې دي، څه فرشتي ولاړ دي، څه په تحیاتو دي، او هغه فرشتي د الله عبادت کوي. خبره باندې پېښ شوې. نو او یو حدیث کې راځي، مفهوم یې داسې دی، حدیث مبارک لوی دی، وی الله چې د آیات کې وایي چې وبچوي د اسمان، نو یا خو د دې دا مطلب دی چې د فرشتو هغه بوج، د فرشتو هغه ډیروالی دومره ډیر دی چې د اسمان به قیامت ته نږدې سرې دا به ټوکړي ټوکړي شي. په خبره باندې پوه شوې؟ یسبحون بحمد ربهم، د فرشتو کار څه دی؟ الله وی دا فرشتي زما وي حمد و ثنا وي. په خبره باندې پوه شوې؟ ویستغفرون لمن فی الارض، او الله وی دا فرشتي دا هغه انسانانو د پاره بخنه کوي چې کوم په دې ځمکه اوسیږي. هلکه تاسو به خبره پوه نه شوې؟ الله وی فرشتي زما عبادت کوي او د مؤمنانو مسلمانانو د پاره څه دی؟ بخنه غواړي. خدای دې پکې راوستلی کی. فرشتي الله ته سوال کوي. حدیث کې راځي چې کله یو مؤمن مسلمان بنده د سحر په ټیم کې صدقه وکړي، د سحر د خپل وس مطابق، نو فرشتي الله ته سوال کوي، وی الله د پلانکی ستا په نوم باندې صدقه وکړله، یا الله د صدقه قبول کړي او د مال د اولاد دار څخه حفاظت وکړي. دا دعا څوک کوي؟ د فرشتي کوي. خبر باندې پېښ شوې؟ او بیا ورپسې یو بل حدیث کې مرضی چې کله یو مسلمان بنده د بل مسلمان نور تپوس لاړو، تپوس لا عیادت لاړو د الله د رضا دپاره، چې یو سړی بیمار دی ته تپوس لاړې الله د رضا دپاره، نو حدیث کې راځي که ته د سهار لاړې نو د سهار نواله تر د ماښامه پورې 90,000 فرشتې سره تا دپاره بخنه کوي. ویستغفرون لمن فی الارض، ستا رور بیمار دی، ستا تره بیمار دی، ستا کاکا بیمار دی، ګاونډي دی بیمار دی، نو پته یې حق دی چې ته لاړ شې ورله تپوس له، ورشه ورله تپوس یې وکړه، که څه خدمت یې راته وي. خو نن سبا خو تپوسونه په بدل دي، په بدل دي که نه؟ دا زموږ د پښتنو کې به داسې سقا مرض دی، وي زما د پلار تپوس له نه راغزیم نه ورځم، داسې به نه کوو. صحیح ده؟ بلکې موږ به څه کوو؟ د الله د رضا دپاره به ځو. چې تاسو وایئ چې موږ د دې حدیث لاندې راشو یا د آیات مبارک لاندې راشو چې فرشتې زموږ دپاره دعا وغواړي، نو په دې باندې به عمل کوو چې حضور علیه السلام وایي که څوک د سارې لاړو نو تر ماښامه پورې به له فرشتې دعاګانې غواړي، او وي که څوک د ماښام نه لاړل تر د ساره پورې به له فرشتې څه دی؟ د مغفرت او د رحمت دعا کوي. او څونه فرشتې؟ یوه نه، دوه نه، 90,000 فرشتې، دا 70,000 فرشتې ستا دپاره لاس اوچت کي. الله ته وایي یا الله دې بنده ستا د رضا دپاره د عمل کو خدای د ده بخنه وکړي. او الله ته خو په مخلوقاتو کې فرشتې څه دي؟ الله ته ډېرې نږدې دي. په خبره پوه شوې؟ فرشتې څه دي؟ الله ته اوس خو د پیغمبرانو سلسله نشته، نو نن فرشتې څه دي؟ لکه الله ته ډېرې نږدې دي. په خبره پوه شوې؟ الا خبردار ان الله هو الغفور الرحیم، بېشکه الله تعالی څه دی؟ بخونکي او مهربانه دی. بیا د آیات کریمه کې یو ټکی ذکر شوی دی، وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى. الله وی تا ته موږ دا قرآن نازل کړی په عربۍ ژبه کې. هلکه قرآن ولې الله تعالی په عربۍ ژبه کې نازل کړی؟ د دې وجې نه چې دا رسول الله مبارک راتګ چې دا کمو خلکو ته، د عربو خلکو ته، نو الله جل شانه قرآن هم څه دی؟ په عربۍ ژبه کې نازل کو. وی ځکه که چېرته الله تعالی دا قرآن په بله ژبه کې نازل کړی وی که نه، نو بیا به د عربو خلکو څه دی؟ اعتراض کو، اعتراض به کوي چې دا وګوره موږ خو عرب یو او قرآن چې دی دا په جمعي ژبه کې دی یا په بله ژبه کې دی، نو بیا به اعتراض کو. نو الله تعالی ورته هم د هغې مطابق څه دی؟ الله وي تاسو عرب یې، تاسو ته په عربۍ کې څه دی؟ دا قرآن مې درته نازل کو. لتنذر دې دپاره چې ته ویروي ام القرى، د دې کلي هغه ګیر چاپېره خلک. ام القرى نه دلته کوم کلی مراد دی؟ ام القرى نه مراد مکه مکرمه ده. څه ده؟ لکه مکه مکرمه. او څه ته ویل کېږي؟ تاسو راته وایئ. مور ته وایي که نه؟ مور ته وایي. څه ته وایي؟ لکه مور ته. او مور د بچي دپاره څه شي وي؟ اصل. اصل څه شي وي؟ لکه اصل وي که نه؟ د بچي دپاره مور پلار دا څه دی؟ لکه اصل وي. خو بیا د بچي
هغه نسبت چې دی چاته کیږي لکه مور ته کیږي ډیر نو دا اصل ته ویل کیږي او عرب هم چې کله د یو شیز د پاره اصل بیانې کنه نو د هغې د پاره یو ټک استعمالي هغه د څه دی هغه د دی نو مکه مکرمه هم د دې ټولې دنیا لپاره اصل ځای دی کنه اصل ځای دی کنه حضور علیه السلام چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت کوه هجرت چې کون رسول الله مبارک ډیر خپاو او د بیت الله ته مخ راواړو داسې د لورې نه د مکې د حدود چې څنګه ختمېدل نو اوس خو د ابادۍ ډېرې شو مخکې خو دونه ابادۍ نه وي نو داسې مخ یې راواړوي ای مکې رسول الله مبارک مکې ته خطاب ای مکې زما کلي زه پیدا دلته یم زما پلار د دې ځای زما نیکه د دې ځای زه پیدا دلته یم ما خړپوسې دلته کړې ما ماشوموالې دلته تیر کړې ای مکې ته ما ته ډېره ګرانې بیت الله شریف ته بیا خطاب ای د الله کوره ای بیت الله ما ته ډېر ګرانې ما ته ډېر محبوبې خو که چېرې زه کافر ویستلم نه نو زه به تاسو نه څه دی زه به نوم تلې رسول الله مبارک ته مکه ډېره خوښه وه ځکه کلی و که نه نو مکې ام القرا ورته ځکه ویلې کېږي چې دا د ټولې دنیا د انسانانو اصل دی اصل ځای دی که نه او بل د دې وجې نه ورته ام القرا ویلې کېږي چې کله الله تعالی دا په خپل قدرت سره د ځمکه پیدا کوله نو تاسو ما مخکې هم درس کې ویلو چې الله تعالی په خپل قدرت سره اول څه شی پیدا کړلو هوا یې پیدا کړه څه شی هوا د هوا د پاسه بیا الله تعالی په خپل قدرت سره اوبه پیدا کړې او بیا د اوبو د پاسه بیا د ځمکه څه دی لکه جوړه ده او د اوبو د پاسه د ځمکه څنګه جوړې ده چې تاسو د ما ویلو چې د اوبو به حرکت کو چې حرکت به کو نو چې کله د اوبو داسې شړپېږي نو څه شی پې پیدا کېږي زګ به پیدا کېږي که نه اوبه به حرکت کو د الله په قدرت د لومبۍ ځمکه د کوم دي جوړه شوې ده بیت الله شریف نو د دې وجې نه ورته ام القرا ویل کېږي چې دا هغه اصل د ځمکې دی یا اصل د دنیا د دې ځمکې دی کوم ځای دی لکه هغه بیت الله شریف په خبره باندې پوه شوې ومن حوله ګیر چاپېره د دې نه وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه او الله یروي په دې قرآن سره هغه خلک د هغې ورځې نه چې هغه ورځ د قیامت څه دی لکه راتلونکې ده ګوره جي سبق ته بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم چې بې حده مهربان او نهایت رحم والا دی حامیم عین سین قاف الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې کذالک همدارنګې یوحي الیک وحی کوي تا ته او ویل الذین او هغه کسانو ته من قبلک چې مخکې لستانه تیر شوي دي الله تعالی العزیز الحکیم چې زبردست او حکمتونو والا دی له د الله لپاره ما هغه څه فی السماوات چې څه په اسمانونو کې دي او ما هغه څه فی الارض چې څه په ځمکه کې دي وهو العلی العظیم او د الله دی ډېر اوچت او ډېر لوی تکاد السماوات یتفطرن نږدې ده چې اسمانونه اوچوي من فوقهن د بر د دوی نه والملائکة فرشتې یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانوي په تعریف د رب د دوی سره ویستغفرون لمن فی الارض او بخنه غواړي د هغه چا دپاره چې په ځمکه کې دي الا واورئ ان الله بشک الله تعالی هو الغفور الرحیم بخونکی او مهربانه دی والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله او هغه کسان چې نیولي دي سوا د الله نه نور دوستان الله چې دی حفیظ نگران دی علیهم په دوی باندې وما انت علیهم بوکیل او نه ته په دوی باندې ذمہوار وکذلک اوحینا الیک قرآنا همدارنګې وحي کړی د موږ تا ته قرآن عربیا په عربۍ ژبه کې لتنذر ام القرى د دپاره چې ته ویروي د مکې خلک ومن حولها او هغه څوک چې د دې نه ګیر چاپېره دي وتنذر او چې ویروي یوم الجمع د ورځې د جمع کېدلو نه لا ریب فیه چې نشته د شک په هغې کې فریق فی الجنه چې یوه ډله به په جنت کې وي وفریق فی السعیر او یوه ډله به په دوزخ کې وي ولو شاء الله لجعلهم امة واحده
او که الله غوښتلی وي نو جوړ کړی به یې دوی د دوی دا ډله یوه ولکن یدخل من یشاء لیکن داخلوي الله پاک هغه څوک چې وغواړي په خپله فی رحمته په خپله مهربانۍ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر او ظالمان چې دي نشته د دوی دپاره څوک دوست او نه څوک مددګار ام اتخذوا آیا دوی نیولي دي من دوني الله نه سوا اولیاء نور دوستان فالله پس الله تعالی چې دی هو الولی هم دی کارساز دی وهو یحیی الموتى او دا الله پاک ژوندي کول کوي د مړو او مړه کول هم کوي وهو على كل شيء قدیر او دا الله په هر شي باندې قادر دی صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا الله مونږ چې دا کم درس کو په خپل دربار کې قبول کړي یا الله که زمونږ نه څه کمی شي مونږ ټول معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله دا درس د خپل رضا سبب وګرځي یا الله د خپل رضا سبب وګرځي خدای مونږ ټولو ته په دنیا آخرت کې اجرونه ثوابونه راکړي خالق لا یزاله ستاره د کلام د خاطر ستاره قرآن د خاطر یا الله دا چې کوم حاضرین ملګري د کلي محله کې یا الله د چا چې څه مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختمې کړي چا کورونه کې بیماری ختمې کړي یا الله زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین جزاکم